بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 28 د اکتوبر کال 2015 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن صرف یو ټکی یو موضوع باندې خبرې کوم. محمد غوث ورور د ترکیې د اجلاس کې څه موضوعات رامنځته شوي دي، څه رقم تعهدات شوي دي، اوربند پاکستان قبول کړی دی او کنه، په دې موضوع باندې خبرې کوم ځکه دا موضوع دوستانو نورم غوښتې ده، خو ما په طور د نمونه د محمد غوث ورور دا خبره مثال راواخیستله، دا پوښتنه او دا به ځواب کو او د نورو دوستانو دا پوښتنه به هم ځواب شي. څرنګه چې تاسو معلومه ده د دغې قطر د ناست نبات دا دویمه ناسته ده په ترکیه کې چې د اعلان شوی چې 15 نه به دوی سره کینی او دا دویم دور د ناستې و. اوله کې اعلان شوی چې دا به 2 ورځې دوام وکړي، اوس خبره درېیمې ورځ ته واوښتله، د شنبې، یکشنبې، نن دوشنبې درېیمه ورځ ده. اوله ورځ ناسته 9 ساعته یې طول ایستی و، دویمې ورځ ناستې د هغه نه هم لږ زر وخت زیات ونیوه او نن د پرون ورځې په آخر ناسته کې دوی یو بل ته څه اسناد تبادله کړل، یعنې خپلې غوښتنې سره یو بل ته ورکړې. افغانستان اسلامي امارت 15 خپل غوښتنې د پاکستان نه په کتبي شکل کې، په لیکلي شکل کې پاکستان ته وسپارل او د پاکستان هیئت خپل لیکلي چې معلوم نه دی چې څومره غوښتنې دي هغه یې کتبي شکل کې اسلامي امارت ته وسپارل. اوس راځو دې ته چې خبرې کوم ځای کې روانې دي، ولې نتیجې ته نه رسیږي. غټه پوښتنه دا ده چې اوربند به دوام وکړي که به ونه کړي، آیا مسله د جنګ خواته ځي که نه ځي، مسایل حل کېږي که نه کېږي. په لنډه توګه دا باید ووایم چې ډېرې خبرې وې چې د اجنډا کې نه وي، دا ځلې هغه خبرې راغلي دي او اجنډا ته داخلې شوي دي او په هغه خبرې شوي. همدا علت دی چې خبرې اوږدې شوي دي. یعنې د پخواني موقف نه چې د افغانستان کوم یو و چې ډېر مسایل د ډیورند د کرښې متعلق هغه به نه بحث کېدل، ویل کېدل چې په دې باندې بحث نه کوو. دا ځلې هغه دغه په حساب مار له خپل پوټکي نه راوتی دی، خبره سپینه شوې ده او دا خبره په اجنډا کې په مجلس کې په دې بحث شوی دی. بر علاوه د هغې نه چې د ټي ټي پي مسله وه، د پاکستان د حملې وې په افغانستان باندې، د داعش د راتګ مسله وه، همدارنګې دا ټول په دې کې د داعش د پټنځۍ مسله منځته راغلې ده، د هغوی د افرادو د نیولو اسلامي امارت ته د هغې د سپارلو مسله راغلې ده، د هوایي بریدونو بندولو، د سرحداتو باندې د ترانزیت مسله، د مهاجرینو مسله، د اقتصادي مسله، د ویزې مسله، د سیمې خاردار مسله، د ډیورند د کرښې مسله، د هغه اړه د ټي ټي پي سره د ناستې مسله او د پښتونخوا او د بلوچستان خلکو ته د دوی د استصواب مسله. په دې رنګې 15 مسایل دوی ته سپارل شوي دي چې دا د پاکستان ته قابل د هضم نه دي او همدا علت دی چې ممکنه ده چې دا ناسته کم کامیابي او کم نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه چې پاکستان بالفعل تاسو د شان جواب نشي درکولی او کمې غوښتنې چې هغوی کړي د هغې ځواب افغانستان سره نشته او افغانستان د هغې ځواب دفعتاً نشي ورکولی. خو یو خبره یې دی په منځ کې په وضوح او په واضح توګه شوې ده، هغه دا ده چې که پاکستان یو ځلې بیا برید وکړ نو افغانستان به په اسلام آباد کې ورته جواب ورکوي او قوي جواب به ورکوي. د څرنګه ورکوي هغه تاسو معلومه ده چې موږ سره میزایل او راکټو تیاری نشته، خو موږ به دننه نه چې هلته کوم لاس قوي دی د هغه په ذریعه به پاکستان کې داسې اور لګېږي چې دوی به بیا خپله حیران شي چې دا څه بد یې کړي. او دا خبره زمان نه ده، دا ورته نن واشنګټن پوسټ د امریکا مهمترین اخبار هلته مقاله لیکل شوې ده او هغې کې پاکستان ته ویل شوي دي چې فکر دی ته د اور سره لوبې کوي. دا هغه افغانستان نه دی چې تا فکر کوو چې ستا لاس لاندې دا اوس بل افغانستان دی او د سره په احتیاط باندې مخکې ځه، که ته بې احتیاطي وکړې نو ستا لمن ته به اور راځي او چې اور راځي بیا نړۍ ته به مخ نه راړې چې ته ما سره مرسته وکړه. د هغوی د بیا دا اعاده کړې ده چې افغانستان کې ترهګري ده او د ټي ټي پي ډله ده او دا تاسو تر څو چې منې نه کوي دا جنگ نه بندېږي، چې جنگ بند نشي موږ به په تاسو باندې برید کوو. اسلامي امارت موقف دا دی چې دا کسان موږ سره نشته، دا ستا خپل خاوره کې دننه دي، هلته ورسره کښېنه، خبرې وکړه، مسله دې ورسره حل کړه. او زموږ دا چې په تا ده چې داعش پټنځایونه دي، ادرسونه یې ورته ورکړي دي،
د افرادو دغه ورکړي دي او د هغې د مشرانو د عبدالحکیم توحیدي، شهاب المهاجر، صلاح الدین رجب، عظام او سلطان عزیز نومونه ورته ورکړي چې دا باید موږ ته راوسپارئ، دا زموږ د خاورې مجرمین دي، د په حساب ترهګري په افغانستان کې، ایران کې، منځنۍ اسیا کې، په دې ټولځي کې دوی دا خبره کړې ده. نو د دې مسلې کې خبره یو بمبس خواته روانه ده. ممکن دا دی چې هغه کم اوربند څلور ماده‌ای چې په قطر کې یعقوب مجاهد امضا کړ او هغه پاکستان څو ساعته بعد بیا مات کړ، یعنی په عملي توګه هغه مات شو، ځکه چې اوربند وشو هغه یې راغله بیا برید وکړ. خو د هر څه باوجود بیا هم دا خبره وه چې اوربند موجود دی او راغلل سره کېناستل. ممکن دغه ساختگی اوربند یا نیمه اوربند چې دی دا تمدید پیدا کی، مسائل به حل کیږي نه. د نن ورځ ناس نه باوجود زما فکر او تحلیل دا دی، ممکن زما تحلیل درست نه غلط راوځي، چې دوی به بیرته خپل ملکونو ته ځي او دغه مسایل چې دوی دته سپارلي او هغې دې ته سپارلي په دې باندې به یو بحث او دا صورت نیسي. که چېرته د پاکستان د وزیر دفاع خبرو ته لاړ شو چې هغه دا ویلي چې ممکنه ده چې په افغانستان سره زموږ مسله په ترکیه کې حل نشي، موږ به برید وکړو، او هغې لپاره امریکې ورته ویلي چې د شي احتیاط کوه، که ته برید وکړې دا ځینې ستا وضع خرابېږي. نو که چېرته دی برید ته ادامه ورکړي، افغانستان به عکس العمل ښکاره کوي او جنګ دی کېږي. او همدا علت دی چې زه وایم چې مسله به دی په منځ کې نه حل کېږي، دی کوم نتیجې ته نه رسېږي، د دواړو طرف ته غوښتنې یو د بل ته قابل د پذیرش او قبول نه دي. غټه خبره دا ده چې دا ځینې مسائل په واضح توګه، یعنی هغه شفشف نه خبره شفتالو ته راوتې ده او په میز باندې ښودل شوې ده. هغه دا ده چې د ډیورند کرښه چې اصلي مسله د منجلاب او د قضیې ده، تر څو چې دا حل شوي نه وي، دواړه مملکتونه کوم ځای ته نشي رسېدلی. سیمې خاردار چې د امریکایانو په وخت کې په فریب سره امریکایان وغولول شول او هغې ته دا وویل شو چې تا ته به ترهګري نه راځي، پیسې راکړه، دا سیمې خاردار به زه تېر کړم، ته به په امن کې شي. امریکا خپل د امن لپاره دا ومنل. پاکستان دا فکر وکړ چې دا سیمې خاردار زه تېر کړم، دا به زما خط د ډیورند دایمي کړي. هغه دا ونه شو. اوس یې دوی ورته ویلي دي چې دا شی اعتبار نه لري، دا سیمې خاردار به یو ورځ لرې کېږي. که ته د دې لاره حل غواړې، یو خو دا دی چې جنګ دی د دننه روان دی، د ازادۍ جنګ دی بلوچستان او د هغې سره کېنه. دویمه خبره دا ده چې که ته د رایګیري او د استصواب په اساس باندې مخکې ځې، نو د رایګیري او د استصواب په نظر دا دی چې دا د 1946 کې مخکې دی چې پاکستان جوړ شي، هم د استصواب خبره شوې وه چې د بلوچانو نه باید پوښتنه وشي او د پښتنو نه. دوی په هماغه وخت کې د خان د قلات سره هم دروغ ویلې او د ډاکټر خان عبدالجبار خان سره چې وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا په هغه وخت کې و، هغه سره هم دروغ ویلې. بنان دا استصواب تر ننه پاتې شو او دوی اوس په دې پوهېږي که دوی استصواب د رای ته لاړ شي، یعنې د خلکو رای نه دغه کړي او پلبسټ وشي، دوی دا بایلي په دې چې خلکو قیام کړی دی، هېڅوک د پاکستان سره اوسېدل نه غواړي. په پلبسټ کې ممکنه د 3 رای ورکړ شي چې آیا د پښتونستان او د بلوچستان خلک د پاکستان سره ځي، خپله ازادي غواړي، یا د افغانستان سره ځي. نو ښکاره خبر ده چې بلوچ او پښتانه د دریو کې د دوو سره حتما دغه کوي، یا ځان ته خپله ازادي غواړي یا د افغانستان سره الحاق کوي. پاکستان سره دوی نه پاتې کېږي او دې شي باندې پاکستان پوهېږي، نو ځکه پاکستان د دې استصواب ته دغه نه ورکوي. او دا خبره اوس واضح شوې ده دوی سره چې ورځ ما او ستا جګړه د ډیورند د کرښې ده، د دې حل د هغه خلکو په لاس کې دی او دا د افغانستان د خلکو په لاس کې نه دی. ټي ټي پي د دلته نه ده، هلته تا سره ده او زمونږ د خوا نه دا بهانې تاسو چې مونږ ته کوئ برید کوئ، د ده نور حوصله نشته دی، جواب به درته درکول کېږي. او تاسو به چې تاسو کوم ترهګري شروع کړې ده چې د هغې زیان ایران ته هم رسېږي، هند ته هم رسېږي او مونږ ته هم رسېږي، د مخه به نیسي. او دا ټکی ایران هم اوس درک کړی دی او دا ټکی هندوستان هم درک کړی دی. د ایران او هندوستان اوس په دې نتیجې رسېدلي دي چې هر خبره دلته سیمه کې حل کېږي، موږ باید د طالب او د افغانستان حکومت سره کینو خبره وکړو. په هغه صورت کې موږ د دې شي مخه نیولی شو، یعنې د پاکستان مخه چې ایران کې بې ثباتي راولي، هندوستان کې او په افغانستان کې. نو دا به ډېر ښه شي که چېرته افغانستان د هندوستان او د ایران سره خبره جوړه کړي، پاکستان مهار کېدلی شي.
ځکه هغه غاړې نه هندوستان دې غاړې نه ایران او افغانستان او پاکستان کې دا شي او نړیوال دغه هم دې خواته دی چې پاکستان ول کېږي اتوم به یې تخصیل کېږي پاکستان به د تجزیې خواته ځي او پښتانه او بلوچ به ترېنه ازادېږي دا چې افغانستان سره الحاق کوي نه کوي دا بادي خبره ده راځم دې ته چې خبره سپینه شوې ده خبره مې سرته راغلې ده د ډیورند د کرښې باندې بحث شوی دی کېږي او اوس پاکستان په دې پوه شو چې دغه خبره چې ده 100 کالونه پرته وه او چا سمه جولې کوله اوس په واضح توګه شوې ده او دا اسلامي امارت ویلي دا زموږ اختیار کې نه دی چې تاسو سره معامله وکړو دا د افغانستان د ملت اختیار دی او هغوی د حق لري چې خپل معامله وکړي نو په همدې بابت باندې دوی کوم نتیجې ته نشي رسېدلی تصمیم نشي نیولی دوی به هم بیرته راځي خپل ملک ته دوی به هم بیرته راځي او موقتي یو سند به امضا کیږي د تمدید د اوربند چې هغه به پاکستان ډېر زر ماتوي یعنې ما دپاره دې امضا کول نه امضا کول کوم معنا نه لري جنگ ناګزیر دی په حساب ناممکنه ده چې ودرول شي دا به کېږي د دواړو ملکونو منځ کې او د دې فیصله به د هغه ډیورند د کرښې خلک به یې کوي چې هغې راقیام کړی د خپل ازادۍ لپاره او پاکستان په دې شي باندې اوس پوه شوی دی نو په دې اساس باندې اخري ټکي دا دي چې د نن ورځې ناستې نه هم کوم نتیجه لاسته نه راځي او دوی به بیرته راځي او خپل ملکونو کې به خبرې کوي او ممکن چې بیا درېیمه ناستې او بل ځای کې او په قوي او غټه سطحه وشي چې هغه هم ټرمپ ویلي چې دا ځلې به هغه په خپله مداخله کوي او ناسته به کوي خو فکر کوم چې ټرمپ به په د ډیورند د کرښې په عمق باندې پوه نه وي که پوه شي بیا به کېدای شي خپله خپه وباسي او که راځي نو په دې به راځي چې یا به ملګرو ملتونو کې یا د استصواب د لارې نه دا موضوع به حلوي تر څو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا مسله نور حل شي او دا ستونزه له منځه لاړ شي دا امکانات شته دی نو خبره همه خواته روانه ده په ظاهر باندې دواړه طرفه غږ نه کوي د اوربند مسله ده او کېدای شي کوم یو کاغذ سره امضا شي د موقت لپاره اما د جنگ مخه نه نیول کېږي هیله ده چې برنامه وګورئ خوا کې دوستان سره شریک کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ